دا د وسپنې پټلۍ هغه جریان دی چې د ایران له خوا نه د خواف له لارې نه هرات ته اول فاز تر کار لاندې و، دوم فاز یې اوس غالبا تر کار لاندې وي، هرات ته رسېږي. له هغه نه دې خوا ته نو را شروع کېږي، کندهار ته راځي، بیا به سپین بولدک ته ځي. افغانستان به د وسپنې پټلۍ د لارې د نړۍ سره وصل کېږي، ځکه د موږ تاسو همسایه هیوادونه ټول د وسپنې پټلۍ سیستم لري له نړۍ سره. د تقاطع موقعیت چې و هغه افغانستان و. افغانستان دغه سیمه قطع کړې وه، ځکه دلته جنګ و، د آبادۍ دپاره موقع نه وه، د وسپنې د پټلۍ د سره کېدو وصل کېدو دپاره موقع نه وه پیدا شوې. او اوس به اسلامي امارت ګامونه اخلي چې دغه تقاطع بیرته وصل کړي. دا پرېکون چې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، دخوا پاکستان او د کراچۍ له بندر سره له وصل نه قطع و، دا به بیرته وصل کېږي. د دې اساسي ګټې به څه وي؟ له ټولو نه مهمه عمده ګټه یې دا ده چې افغانستان به د یو ترانزیتي هیواد په شکل باندې د دې تر څنګ چې سړک لري، وصل ده د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا سره وصل کړي. د ترانزیتي لارې نه به زموږ یو بل آپشن هم په لاس کې راشي. دلته به د اموالو ارزاني ورسره راځي، وسپنې پټلۍ چې ده په کم مصرف باندې ډېر غټ بار انتقالوي. همداراز به زموږ د سیمې د هیوادونو سره د رقابت یو ډول سالم رقابت آپشنونه هم زیاتېږي چې بیا موږ کولی شو که څوک موږ ته په یو موضوع کې یو دلیل نیسي چې دغه موږ تاسو د خوا نه موږ ته یو سهولت جوړوي، موږ هم داسې یو شی لرو چې هغو ته سهولت جوړو. معنا تجارت به هم تنها د کراچۍ بندر له لارې نه دا نه وي چې دوی ته به موږ محتاج یو، دوی به هم زموږ د لارو ضرورت لري. دغسې د ایران سره به موږ سالم رقابت په تجارت کې کولی شو، دغسې د ترکمنستان او د ازبکستان سره هم. نو دا یو ډېر لوی او اساسي ګام دی.